محترم دوستانو سلامونه زه غوټۍ یم هرکلی مو کوم چې د ډیجیټل چین پروګرام ګورئ. د 2014 کال د سپتمبر په پای کې په شانګهای کې د ازادې سوداګرۍ ازمويښتي حوزه یا د چین د ازادې سوداګرۍ لومړی ازمويښتي سیمه په رسمي توګه پرانیستل شوه. په چین کې له تیرو لسو کلونو راهیسې ګام په ګام د ازادې سوداګرۍ 21 ازمويښتي سیمې جوړې شوي او د صخري سیمو، لویو وچو او سرحدي سیمو په شمول په بېلابېلو منطقو کې یې د اصلاحاتو او ورخلاصون د نوښت نوې بڼې جوړې شوي دي او نړیوال اقتصاد ته یې هم ګټې رسولي دي. زه به په نننۍ پروګرام کې د ګڼو شمېرو له مخې په چین کې د یادو حوزو د ابادۍ او پرمختګ حالات در وپېژنم. له تیرو لسو کلونو راهیسې د چین د ازادې سوداګرۍ په 21 ازمويښتي سیمو کې د اصلاحاتو څه باندې 3400 ازمويښتي دندې او پروژې ترسره شوي دي او د اسانې پانګونې او ازادې سوداګرۍ د پیاوړتیا په پار پکې ډېر نوښتونه رامنځته شوي دي. د بېلګې په توګه یې چین ته د بهرنیو پانګونو د ننوتلو لومړی منفي لیست، د نړیوالې سوداګرۍ په اړه د چین لومړی آنلاین ټولشموله خدماتي ویبپاڼه، د ازادې سوداګرۍ د اکاونټونو لومړی جوپه، د بهرنیو پانګوالو لخوا په چین کې لومړی جوړ شوی روغتون، د بهرنیو پانګوالو لخوا د موټر د تولید لومړی فابریکه او ځینې نور یې یادولی شو. یادو سیمو د چین د اصلاحاتو او ورخلاصون په بهیر کې ډېر مخکښ ځایونه خپل کړي دي. د دغو نوښتونو پر بنسټ نوي نظامونه له یادو سیمو څخه د چین نورو منطقو ته خپاره شوي او په هرې ساحې کې یې د ورخلاصون د نوي او ښه کیفیت لرونکي شکل د جوړولو لپاره کلک بنسټ برابر کړی دی. اوس مهال د چین د ازادې سوداګرۍ ازمويښتي سیمې د بهرنیو پانګونو او پرمختګ لپاره ښه ډګرونه ګرځېدلي دي. که څه هم د یادو سیمو مساحت د چین په عمومي مساحت کې په زرو کې له 4 برخو څخه هم کم دی، خو د سږ کال په لومړۍ نیمایي کې په دغو سیمو کې د بهرنیو پانګونو اندازه د چین د بهرنیو پانګونو په عمومي اندازې کې 18.4 سلنه نیولي او د وارداتو او صادراتو اندازې یې بیا 18.6 سلنه نیولې ده او په ورته وخت کې د چین په 21 ازمويښتي سیمو کې د بهرنیو پانګونو د کارولو اندازه 129 میلیارډو او 680 میلیونو رمینبیونو ته رسیدلی چې دغه شمېر د تیر کال د همدې مودې په پرتله په سرو کې 8.2 زیات شوی دی. ډېرو تصادیو په یادو سیمو کې د امتیازي پالیسو په مټ ښه پرمختګ موندلی دی. ویل کېږي چې یادې سیمې نه یوازې د چین له ښه کیفیت لرونکو اصلاحاتو او ورخلاصون څخه قوي ملاتړ کوي، بلکې د نړیوال کېدو پر وړاندې د شته ننګونو د لرې کولو او د اقتصاد د نړیوال کېدو بهیر د پیاوړتیا لپاره هم مهم خدمتونه کوي. یادې سیمې به په راتلونکي کې د بېلابېلو هیوادونو او سیمو د ورخلاصون، همکارۍ او ګډ پرمختګ د پیاوړتیا لپاره لا غښتلي قوتونه راغونډ کړي. قدرمنو دوستانو، نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. ستاسو د خوشحالۍ او کامیابۍ په هیله.